سلامونه او نیک هیلې د سنرایز کابل یوټیوب چینل لیدونکو او اوریدونکو خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې پر تن ولري. افغانستان نړیوال جام په خپل بریا سره پیل کړ. د ویسټ انډیز او امریکا په کوربتوب د روان 2024 کال شلوريز نړیوال جام سیالي کې له سی ګروپ څخه نن افغانستان د یوګانډا پر وړاندې لوبه وکړه. دې لوبډلې ته د 125 منټو په توپیر ماته ورکړه. دغه سیالي نن سهار سه شنبه ورځ د جون 4 نیټه د افغانستان په وخت په 5 بجو پیل شو چې پکې افغانستان لومړی توپخانه وکړه او د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره یې 103 منډې جوړې کړلې. رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران د تل په څیر یو ځل بیا د لوبې ښکلی پیل وکړل او د 154 منډو ملګرتیا یې وکړله. رحمان الله ګوربز 90 منډې او ابراهیم زدران 90 منډې وکړلې چې د نورو لوبغاړو په پرتله ډېرې وې. رحمان الله ګوربز 90، ابراهیم زدران 90، نجیب زدران 2، ګلبدین نایب 4، عظمت عمرزي 5 منډې جوړې کړلې او خپل وکټ یې له لاسه ورکړلې. محمد نبی بیا ناسوځېدلې 14 منډې جوړې کړلې. په توپاچونه کې بیا فضل حق فاروقي کمساره توپاچونه تر سره کړل، یو توپان جوړ کړ، د 4 راورونو په تر سره کولو کې 9 منډې ورکړلې او 15 یوګانډوي لوبغاړي له مخې پورته کړل. د لوبې غوره لوبغاړی هم فاروقي ونومول شو. د فضل حق فاروقي ترڅنګ نوین الحق هم 4 راورونه تر سره کړل چې 4 منډې ورکړلې او 2 وکټې ترلاسه کړې. راشد خان بیا 4 راورونه کې 12 منډې ورکړلې او 2 وکټې ترلاسه کړلې. مجيب رحمان بیا 3 راورونه تر سره کړل، 14 منډې ورکړلې او 1 وکټې ترلاسه کړله. افغانستان په سی ګروپ کې له دې بریا سره د جدول سر ته ځای ته پورته شو او د 2 امتیازونو ترڅنګ رن ریټ هم د 0.250 دی. ویسټ انډیز هم د یوې بریا سره د جدول په دوهم ځای کې دی. له هر ګروپ څخه یوازې 2 لوبډلې بل پړاو ته تللو چانس لري. افغانستان په نړیوال جام کې د خپل دوهمه سیالي له نیوزیلند سره د جون پر 8 نیټه د شنبه ورځ د غبرګولي په 19 نیټه تر سره کړي. د یادونې وړ ده چې نن دوهمه لوبه د بي ګروپ څخه د انګلند د سکاټلند پر وړاندې ده. د افغانستان په وخت په 2 بجې دغه لوبه نشر شي. د سنرایز کابل لیدونکو له حوصله مندۍ څخه مننه مننه کوم. تر بیا چې زه نقیب الله رحیمي ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم د نوي راپور سره. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې سوکاله او آباد اوسئ.